فجار نارے کا په سپیکر کې دا اعلانو کا زما د مرګ زیر رقیبه په جانانو کا حجره کې کین لاس اوچت کا مشرانو سره پزله خوشاله په ظاهر دا خفګانو کا بیا با د دوسترګو لیدو پسې لیواله ډیر بیا با د دوسترګو لیدو پسې لیواله ډیر خیر د پتلو کې په ما دغه یو احسانو کا زنکدن وخت کې استانو مغستو کنه د زنکدن وخت کې استانو مغستو کنه چانه تپوس خپل سالار په ناګمانو کا السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو د بي ملګری سید سالار ملګرو روکو شاعرانو پسې ګرځم په دغه شیشه تاسو ته مخامخ کوم نن را سره د ډیر خوشبختی خبره ده چې دغه تورغر د سر نه یو ملمه شاعر راغلی دی ډیر محترم بختیا نادان نامیږي راځي ملګرو چې بختیا نادان صاحب ته په سالار ټي وي کې ډېر زیاته مینه او هرکلي وایي نادان صاحب ډېر سلامونه مې وکړل ډېره مننه سر ستاسو ډېره مننه چې موږ له خو وخت راکړو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم په کار خو داسې وه چې د ډېر وخت نه م اړیکې وې چې ما خو وی چې درځم به خو دلته څه مصروفیات نو ډېرې بخښنې سره ما تاسو له وخت ونه ویستو خو بیا هم الله م قدر وکړه چې د هغه تورغر د هغه سر نه مونږ له راغی نو ډېره زیاته مننه ډېره مننه سر ډېره شکریا تاسو چې مونږ له دلته کوم وخت راکړ دا مونږ لپاره ډېر لوی احسان دی ملګرو ته د یاد چې د افسر افغان صاحب سره په یو ناصافي کې مې دا ملګري کتلی د دوی د شعر ویلو انداز خو څه کې چې شعر کې کم طاقت دی کم خوږوالی دی پکې کمه مینه ده پکې تاسو به هم وورئ مونږ به هم وورو بختیا نادان صاحب د سالار ټي وي مینوالو کې زیاتره ملګري مسافر ملګري دي په اوله کې هغوی ته څو شعرونه ډالۍ کړي ډېره مننه سر شعرونه خو یو څو شعرونه چې د هوس تنده کې قسم ماتوي توبې ماتوي د هوس تنده کې قسم ماتوي توبې ماتوي د خان بچی دلته د کونډو دروازې ماتوي ډېر ښه او د زورور د خولې چاپونه ورته ښکاري په مخ د زورور د خولې چاپونه ورته ښکاري په مخ د کونډې لور عین ته ګوري عینې ماتوي ډېر او دلته د جنگ کیسه په غور په سکون اوري خو دلته د جنگ کیسه په غور په سکون اوري خو دلته د امن په نامه د خلکو خولې ماتوي ډېر او شعر دی پکې چې بختیا منمه دریابونو تشپول نه ټینګېږي بختیا منمه دریابونو تشپول نه ټینګېږي او ستا یادونه مې د زړه د کور تنبې ماتوي ډېر او د غزل شعر دی چې د امن سره زړه نه لګي چې د امن سره زړه نه لګي ښکاري چې ستا هم پښتانه نه لګي زمونږ غرونه د بارودو ښکار دي زمونږ په غرونو کې واښه نه لګي او هغه شهید شو بنجاري ته یې وې هغه شهید چې بنجاري ته یې وې اوس مې بنګړي اوس مې رانجه نه لګي او د کام واکدار یو جواب خوراکه د کام واکدار یو جواب خوراکه ستا د پښتون سره پسه نه لګي او داسې ګونګې داسې خاموشه ښه یم داسې ګونګې داسې خاموشه ښه یم زما خبرې په چاښه نه لګي ډېره مننه سر داسې ګونګې داسې خاموشه ښه یم زما خبرې په چاښه نه لګي دلته کې هر نظر د هوس نه ډک دلته کې هر نظر د هوس نه ډک دلته خواږه د چا کاته نه لګي او شعر دی پکې چې اوس مې د زړه پر هر جوړ شوی ښکاري اوس مې د زړه پر هر جوړ شوی ښکاري اوس مې په زړه د چا باڼه نه لګي او بختیا دا خلک په جنګونو مین بختیا دا خلک په جنګونو مین بختیا شعرونه پې خواږه نه لګي ډېر ښکلی دا وخت کې ملګرو ته د یاد دی چې پېښور یونیورسټۍ کې په اسلامیه کالج کې یو ډېر پرفضا ماحول کې ناست یو مازیګری دی بختیا نادان زمونږ میلمه دی او نادان صاحب د مسافرو د خبرې نه پس راځم غواړم چې تاسو د سالار ټي مینوالو سره پیژنګلو جی سر ما خو تورغر کې زیږېدلی وم داخلو کې دولسم کلاس کې سکول وایو او تقریبا 2017 کې شاعري شروع کړوه خو هغه داسې علاقه ده چې هلته لکه مشاعري وغیره وغیره نه کېږي نو په دې وجه باندې جی بالکل نه کېږي نو په دې وجه باندې لږ لیټ رالو او سوشل میډیا ته خو بیخي نه راغلی صرف د افسر افغان صاحب دی یو ناڅاپي لړۍ ته راغلی او دویمه ستاسو د سالار ټي وي د مرکې ته رالو نادان صاحب نور به راسره څه شامل دی پروګرام نور به سره یو څو شعرونه شریک کوم چې نه په مولا او نه په خان پسې خبرې کوم
نه په مولا او نه په خان پسې خبرې کوم، اوس هوښیار شوی یم په ځان پسې خبرې کوم. ډېر ښه. او د دې دور د انسان نامت مخکې راځي، د دې دور د انسان نامت مخکې راځي، زه چې هم کله په شیطان پسې خبرې کوم. ډېر ښه. او شعر دی پکې چې زه دې فساد او دې جنګونه او تر کړی یم، زه دې فساد او دې جنګونه او تر کړی یم، کله ناکله خپل ایمان پسې خبرې کوم. او زه پښتون نه یم بې پښتو یم بې ننګه یم، زه پښتون نه یم بې پښتو یم بې ننګه یم، بختیا چې زه په باچا خان پسې خبرې کوم. زبردست. ډېر ښه. ډېره مننه سر. نادان صاحب غزل ډېر لیکي که نه نظمونه هم لیکي؟ سر جی غزل ډېر لیکم. غزل لیکي. جی. بل داسې یو خوندور شن کلام را سره هم شامل دی؟ جی داسې لنډو بهرونو والا یو څو شعرونه دي چې پوره غزل لا مشکله ایجاد. غم چې پردی ساتمه، غم چې پردی ساتمه، احساس ژوندی ساتمه، اوس هم په جیب کې ګرانې ستا مات بنګړې ساتمه، او زه د بچو رزق لا او د خان سپی ساتمه، زه د بچو رزق لا او د خان سپی ساتمه، او زه د پښتو لباس کې ځان خاپیرې ساتمه. او د آخري شعر دی پکې دوه راځي چې بختیا د ژوند ملګری بادشاه خانې ساتمه. ډېر ښه. د دې ملګرو تعارف را سره هم وکړي. مینوالو دا ملګري هم د بختیا صاحب سره راغلي دي، د دوی جو خنډیوالان تعارف یې را سره وکړي. سر جي دوم د ضلع تورغر کې زیږېدلي دي، او د دونو نامه چې د طیب نوم دی، طیب جی، او دا بنیامین دی. او سر جی زما په شعر کې چې کوم خیال او فکر دی دا ماته د په نثر کې راوړاندې کوي، کنه زه په خپل روماني شاعر یم. دا خیال او فکر چې دی په یو تنخواه دواړه کار کوي، لکه دې نثر جوړ کړي دی ماته په نثر کې راوړاندې کوي او غزه په شعر کې راوړم. دا خو بالکل نایابه غونې کې شاعري ده. بالکل سر جی. او دنو ما بنیامین دی، او دیم ضلع تورغر کې الله دې کې مولا دې مله یو داسې ملګری راکړي چې نثر کې یو خیال راوړاندې کوي. جی خیال موږ د شعر جوړو. پښتو خاورې سره د هر سړي خپله لکه ډېره مینه ده. سر چې د نه بیخي لکه پښتو خاوره چې څه ظلم کېږي بیخي ترې نه برداشت کېږي، دی چې څه وویني وګوري هغه ما ته راوړي ما ته وایي. بس دا هم زما په علم کې اضافه وشوه. خدای شته که ما تورغر لیدلی دی؟ جی سر. خو د تورغر متعلق زما چې خپله کم کنسپټ هغه دا و چې دغلته به هزاره ژبه انکو به یې پکې، ما ته دا پته هم نه وه چې یاره دلته پښتانه ژوند کوي. دغلته ټول خلک پښتانه دي؟ ټوټل پښتانه دي سر. تورغره دا د مانسیري یو ډسټرکټ هزاره ډیویژن کې دی، خو دا خپل ضلع خپل ضلع ته اوس خپل ضلع. سمه ده. نور به را سره څه شامل دی پروګرام؟ نور سر یو غزل به سره شریک کوم، د هغې نه مخکې یو دوه شعره چې قسم په خدای چې په ودو وده ده، قسم په خدای چې په ودو وده ده، زما ضمیر زما پښتو وده ده، دلته یتیمه په ازغو وده ده، هلته یې مور د خان په خپو وده ده. او د غزل یو څو شعرونه چې پښتو لیکمه پښتو وایم پښتانه ساتمه، پښتو لیکمه پښتو وایم پښتانه ساتمه، په دې خبره د بلا او خلکو زړه ساتمه. او که کربلا شي خو قسم دی چې د تندې نمرم، که کربلا شي خو قسم دی چې د تندې نمرم، زه د وجود په پرهرونو کې اوبه ساتمه. دا شعر به ووایه. ډېره مننه سر. که کربلا شي خو قسم دی چې د تندې نمرم، زه د وجود په پرهرونو کې اوبه ساتمه، او زما احساس دومره سیوا دی چې څه حد نه لري، زما احساس دومره سیوا دی چې څه حد نه لري، زه خپل دشمن ته هم په زړه کې کینه نه ساتمه. او زه ګناهګاره د بچو د خېټې غم کړم ربه، زه ګناهګاره د بچو د خېټې غم کړم ربه، زه د هوس په نشه ډېر خانان ماړه ساتمه. او ډېره مننه سر. او بختیا که جنگ کوي که قتل کوي په ډاډې کوه، بختیا که جنگ کوي که قتل کوي په ډاډې کوه، بختیا د کام واکداران هسې ټول لاندې ساتمه. ډېره مننه سر. په مننه خو رانه نه خلاصېږي، ځکه چې د دومره لرې ځای نه راغلي شعرونه به راته وایي او ډېر ورته. په ګودر لیک په نختر لیک په چنارونو لیک ته، په ګودر لیک په نختر لیک په چنارونو لیک ته، داستا نامه مې لا د زړه په دیوالونو لیک ته، زما او ستا خلاصې د یو بل نه بیخي نه کېږي، زما او ستا خلاصې د یو بل نه بیخي نه کېږي، ګوره زما او ستا رشته په اسمانونو لیک ته، پروردګاره ستا رضا ته پکې نه سمیږو، پروردګاره ستا رضا ته پکې نه سمیږو، پروردګاره زندګي مو په زنګونو لیک ته. او شعر دی پکې چې
مانه به ساه ووځي خو مانه به پښتو ونځي مانه به ساه ووځي خو مانه به پښتو ونځي زما پښتو زما وجود کې په رګونو لیکته او دا فساد نه دی دا جهاد نه دی دا فساد دی خو بس دومره قدرې دا جهاد نه دی دا فساد دی خو بس دومره قدرې د دې فساد خاتمه زمونږ په لاشونو لیکته او بختیا غزل که د هر سړي په زړه لیکتی خو بختیا غزل که د هر سړي په زړه لیکتی خو بختیا سندره د پیغلو په لاسونو لیکته شعر دی چې امن یم پښتون یم د دنیا خلکو منلی یم امن یم پښتون یم د دنیا خلکو منلی یم زه فخر افغان یم د بابا د کاروان غړی یم هلته په کابل کې د کافر په نوم قتلېږم هلته په کابل کې د کافر په نوم قتلېږم دلته زورور د دهشتګر په نوم وجلی یم ډېره مننه ملګرو دا د سالار ټي وي نننې میلمه بختیا نادان چې تاسو واورېدو زه امید کوم چې د دوی د شعرونه به په تاسو ډېر ښه لګېدلي تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ